د مسلمان باندې بل حق چې دا نهم حق جوړیږي عیادته اذا مرضه د عیادت کله چې دا بیمار شي د مسلمان عیادت بیمار پرسی کله چې باغ باندې ناروغي راغله زمونږ دین د مواسات دی دا دین د همدردۍ دی دا په یو بل باندې د خفګان دی په یو بل باندې د شفقت دین دی په دې کې سخزولتوب نشته دی په دې کې غلظت نشته چې مسلمان ناروغ دی ته به ورسره ناروغې چې په هغې باندې غم دی په تا باندې به غم وي چې هغه پریشانه دی ته به پریشانه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه حدیث کې چې حقوق د یو مسلمان په بل مسلمان باندې د شپږ دي بلې پکې دا ذکر کړی دی چې اذا مرض فعده کله چې هغه بیمار شي د هغه عیادت وکړه کله چې هغه ناروغ شي د هغه بیمار پرسي وکړه دا د مسلمان په تا باندې حق دی حدیث براء ابن عازب کې راغلی دی وی امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم و د الله پیغمبر موږ ته امر کړی بسبع په وو باندې ونهانا عن سبع او موږ د وو نه منع کړي چې و کارونه به کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ویلي دی او د وو نه به ځان ساتئ نبي صلی الله علیه وسلم په دې کې یو ذکر کړی دی دوی ته وی امرنا بعیادة المریض د الله پیغمبر موږ ته امر کړی دی چې په مسلمانانو کې څوک بیمار شو د هغه عیادت وکړه د هغې بیمار پرسي وکړه د هغې تر څنګ لاړ شه په هغې باندې دم واچوه هغې ته داسې ښایسته ښایسته خبرې وکړه چې د هغه زړه مطمئن شي هغه ته تسلي میلاو شي اطمینان ورته میلاو شي موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی په دې چې تاسو به د بیمار عیادت کوئ ډېر عجیبه حدیث د بیمار په عیادت کې چې د قیامت په ورځ باندې به الله رب العالمین د بنده نه پوښتنه کوي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وی الله عز وجل فرمایلی دی وی دا الله رب العالمین به د قیامت په ورځ باندې یو انسان راولي ورته وی به یا ابن آدم مرضت فلم تعدني زه ناروغه شوی وم تا زما پوښتنه نه ده کړې الله رب العالمین به یو بنده ته وی زه ناروغه شوی وم تا زما عیادت او پوښتنه نه ده کړې وإذا بوي يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين إذا ما ربا فتاخو بماري نرات للا ستا عيادت مي څنګه کړې وې ته خو رب د ټول مخلوقي ته ناروغه کېدلې نه نو ما دله د بیمارۍ عیادت څنګه کړې وې وی الله عز وجل به ورته وی اما علمت ان عبدي فلانا مرضه ولې تا ته پته نه وه چې زما یو بنده فلانې نوم به ورته واخلي دی یو بیمار چې کوم د دې په محیط او ټولنه کې اوسېده او ناروغتیا ورباندې تېره شوې او دا وله نه ورغلی وایي زما فلانکې یو بنده ناروغه شوی و فلم تعده تا د هغه عیادت نه دی کړی ته د هغه عیادت ته نه ورغلی وایي اما علمت انک لو عدته لوجدتني عنده وایي خبردار که چېرته تا د هغه عیادت کړی وي زه به تا دغه په خوا کې منده کړی وې زه به د هغه په خوا کې تا منده کړی وې ما ته به را رسېدلی وې د رب العالمین ملاقات او د الله دیدار که څوک غواړي چې الله ته ورسېږي د بیمارانو د عیادت د لارې نه به ته الله رب العالمین ته رسېږي دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلم رحمت الله علیه راوړی بلکل صحیح حدیث دی وایي که تا د بیمار عیادت کړی وې زه به دغلته د بیمار په خوا کې مندلی وې زه به درنه راضي شوی وې زه به درنه خوشحاله وې او د جنتونو دروازې به مې درته کولاوي کړي وې الله عز وجل د قیامت په ورځ باندې د بیمار د عیادت په باره کې پوښتنه کوي وړې خبرې خو نه دي دا ډېرې غټې غټې خبرې دي ډېرې عظیمې خبرې دي ستا تره بیمار دی ستا ترور بیماره ده ستا ګاونډي بیمار دی ستا یو قومي بیمار دی ستا یو دوست بیمار دی او ستا په دې زړه کې دومره درد هم نه راځي چې یو ورځ د دوکان بند کړي یو ورځ د دفتر پرېږدي یو ورځ د استراحت پرېږدي او ته لاړ شي د دې مسلمان تر څنګ او د ده بیمار پرسي وکړي دا ډېر سخت د انسان د زړه سخواله دی د زړه کې قسوت دی په دې زړه کې شدت دی او دې کې لین او رقت نشته دی دا رقت او دا نرمي ځان کې باید موږ او تاسې راولو حدیث کې راغلی دی ابو موسی الاشعري رضی الله عنه لاړ د حسن ابن علي رضی الله عنه عیادت ته حسن ابن علي بیمار و حسن چې د علي رضی الله عنه زوی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسی دی کله چې ابو موسی الاشعري رضی الله عنه لاړ
وی کتل چې التا علی رضی الله عنه ناست دی، علی ابن ابي طالب رضی الله عنه. وی دا ابو موسی چې کله ولید چې دا د حسن تپوس لراغی، وی دی علی رضی الله عنه ته تپوس وکړ چې ته د بیمار عیادت ته راغلی که نه زمونږ ملاقات ته راغلی؟ دوه خبرې دي، دواړه مستقل عبادتونه دي. وی د بیمار عیادت ته راغلی او که نه زمونږ ملاقات ته راغلی؟ هغه ورته ویلي نه د بیمار عیادت ته راغلیم، د بیمار پوښتنې ته راغلیم چې دا ناروغه دی زه یې پوښتنه وکړم. نو علی رضی الله عنه راولګېده، هغه ته ویلي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما اورېدلي دي چې هغه ویل چې اذا عاد الرجل اخاه المسلم، وی کله چې عیادت وکړي یو سړی د خپل ورور مسلمان پوښتنې ته لاړ شي، په دې کې به هغه مؤمنه خور هم داخله ده، یو مؤمنه خور د بیماره ده ولو که اجنبي او پردی ده، د هغې عیادت وکړه، د هغې پوښتنې ته لاړ شه. دا ضرور نه ده چې د هغې سره د هغې په کوټه کې دننه ته میلاو شي، نه، هغه حجرې کې به کښېنې تپوس به یې وکړي د ورور نه، د پلار نه، د خاوند نه چې زمونږ هغه خور څنګه ده، هغه ابۍ څنګه ده، نیت څنګه ده، صحت یې برابر دی، موږ خبر شوي چې بیماره ده. دقه د دغې اجانبو او پردو زنانو عیادت دی. کله چې ورور مسلمان لاړ شي د بل ورور مسلمان عیادت ته او بیمار پرسۍ ته، وایي مشا فی خرافة الجنة، دا روان دی او مزل کوي د جنت په میوو راشه کولو کې، ګویا کې جنت کې روان دی او یو طرف نه بل طرف نه خیسه خیسه میوې دي، مزیدارې ونې دي او دا ترېنه د میوې راش کوي. وایي دا داسې دی ګویا کې د جنت په دې میوو کولو کې روان دی. معنا دا ده چې الله به د دې په وجه باندې د جنت میوو ته ورسوي، الله رب العالمین به په هغې کې ور داخل کړي. وی تر دې پورې دا پکې روان دي حتی یجلس تر څو چې کینی. وی فاذا جلس غمرته الرحمه، وی کله چې کینی دا رحمت د الله رب العالمین دې لره پټ کی، د الله د رحمت ور باندې احاطه وکي، داسې ور باندې راشي لکه څرنګه چې ورکوټه انسان د وریځو ترمنځ راګیر شي، د اوبو ترمنځ راګیر شي، داسې د الله په دې رحمت کې ور وننوځي، ور پکې ډوب شي. وی فان كان غدوه صلى عليه 70,000 ملک حتى يمسي، وکچرته سبا کې تللی وی تر بیګا پورې 80,000 ملائک ورله دعاګانې غواړي تر دې چې بیګا شي، او کچرته په بیګا کې تللی ده د بیمار عیادت ته وی تر سبا پورې 80,000 ملائک د ده دپاره دعاګانې غواړي. وایي اللهم صل علیه، ای الله په ده باندې رحمتونه راولېږه، ای الله ده لره عزت ورکه، ای الله د ده شرعي مقاصد پوره که، ای الله ده له د جنت دروازې کولاوې که. دا قسمه قسم دعاګانې او درودونه او رحمتونه ملائک د الله رب العالمین د دې بنده دپاره غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت داسې روزلی دی چې د بیمار نه خبر شه او د د پیغمبر په دې حدیثو باندې یقین دی. والله العظیم که کټ کېدله ناس ته خوند ورکړي، والله که خوب وله مزه ورکړي چې د بیمار عیادت مې نه کړی، والله که قلار شم، دې کې دونه اجرونه دي، دونه عوضونه او ثوابونه دي پکې. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شخص دی چې د مسلمانانو عیادت خو یو طرف ته، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودو عیادت کړی دی، نبی صلی الله علیه وسلم د مشرکینو عیادت کړی دی. د دې د وجې نه د یو فاسق، د یو فاجر، د یو مشرک او د یو کافر عیادت کې چې کله مصلحت دی او خیر پکې دی او تا ته د هغې د عقیدې نه کوم ضرر در رسېږي نه، نو انسان کولی شي چې د هغې عیادت وکړي. زمونږ دین کې د کافر سره، د یهودي نصراني او د منافق او فاسق سره بغض او عداوت په خپل ځای باندې دی، خو د هغه سره د هغه د بیمارۍ په وخت کې عیادت په صورت د مصلحت کې جدا خبره ده. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو یهودي غلامو، یو یهودي الکو بیمار شه د هغې عیادت ته لاړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاوی فقعد عند رأسه، د هغه د سر سره کېناسته. یهودي کور دی، پلار یهودي دی، د الک یهودي دی او ټول خاندان یهودي دی، د الله پیغمبر زی د یهودو کور ته و د یو یهودي الک پوښتنه کوي، نبی علیه السلام یې د سر سره کېني. و نبی صلی الله علیه وسلم دې وخت کې د الک ته ویلي اسلم، اسلام راوړه، اسلام قبول کا. وی فنظر الى ابیه، بیا لږ د خپل پلار ته وکتل چې دا محمد ابو القاسم صلی الله علیه وسلم ما ته د اسلام دعوت راکوي. د یهود په دې باندې قانع چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حق پیغمبر دی، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ښکاره شو او د دعوت ظهور وکړ، نبی صلی الله علیه وسلم باندې خلق راجمع شو، د هغه عزت او د هغه قدر او د دوی هغه تعویذونه او د هغوی دمونه او د هغوی هغه عزتونه ختم شو، هغه په سین باندې لو شو. نو دې خلکو له قار ورغې. نو دې وخت کې دا د یهودي دا پلار خپل بچي ته وایي اطع ابا القاسم،
د ابوالقاسم خبره ومنه چې دا ته کومه خبره کوي دا ومنه. معنا دا ده چې اسلام راوړه. په دغه وخت کې الله عز وجل دغه هلک ته اسلام ور نصیب کړه. کلمه د شهادت ویل اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا گواهی ورکړه. په دې کې لږ وروسته دا وفات شو. په همدغه موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره مشفق دی او دومره مهربانه دی. وی الحمد لله الذي انقذه بي من النار. الله لره حمدونه دي هغه ذات چې دای زما په سبب باندې د اور نه خلاص کړه. که دا په دې حالت کې مړ وی دا اور ته او د کلمه وویله او ایمان یې راوړه په ما باندې، توحید رسالت یې قبول کړه، الله رب العالمین زما د وجې نه د اور نه بچ کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې خلقو چې یهود دي، نصارا دي، مشرکین دي، د هغې عیادت یې کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی ابو طالب او دا په مکه کې اوسېږي، د الله د پیغمبر په دین نه دی، مشرک دی. مشرک د ابو جهل ملګری دی، د عبدالله ابن ابي امیه ملګری دی په دغه شرک او کفر کې. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورځي د خپل تره پوښتنه کوي او دغه وخت دی چې دا مرګ ته قریبه شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم له دعوت ورکوي، وایي ای زما تره دا کلمه ووایه چې لا اله الا الله. داسې کلمه ده چې د الله په دربار کې به زه ستا دپاره په دې باندې جګړه کوم او د الله رب العالمین نه به ستا دپاره جنت غواړم. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره دی تره ونه منله او هغه مړ شه په دین د عبدالمطلب باندې. وایي که چېرته د خلقو پیغورونه نه وی، وایي ما به دا ستا زړه په دې باندې خوشحاله کړی وی او سترګې به مې دله په دې یقې کړي وی، ما به ایمان راوړی وی. خلق به وایي چې د اور نه ویرېده، خلق به وایي چې د وراره خبرې ومنله، خلق به وایي چې د کشر خبرې ومنله، په دې کفر او بېدینۍ کې لاړ. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دعوت دغې ته تر مرګ د وخته پورې رسوي، تر اخرنۍ شېبې پورې دې ته دعوت رسوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورځي دې ته د ده د عیادت او د بیمار پرسۍ په خاطر باندې. دا د پیغمبر اخلاقو. کله چې یو سړی دی تا سره به بد کړي، فسق او فجور منافقت، ستا خپې به والي، قسمه قسم اذیتونه به دله درکړي. کله چې بیمار شه ورځه دپاره د دې چې د حق خبره ورته وکړي او کیدای شي دا متاثره شي، که دا متاثره نه شي د بچي به متاثره شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی دی د عبدالله ابن ابی ابن سلول پوښتنې ته. دا د څه د وجې نه؟ د ده د وجې نه نه ګوره، دا د ژوندو د وجې نه لاړه چې د دې دا ژوندي چې دي دا به زما نه متاثره شي. په دې وجه باندې زوی اوچت صحابي دی عبدالله او پلار یې رئیس المنافقین دی. دا ولې دې حالت ته راغی؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د پلار سره ښه اخلاق کول د دې بچي د وجې نه او د دې هلک د وجې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې عجیب انسان و چې د بیمارانو عیادت به کوو. مسلمانان پرېږده چې د خپلو مخالفینو عیادت به رسول الله صلی الله علیه وسلم کوو.